سلامونه په دې هیله چې ټول ملګري جوړ او روغ وي. دوه نوي خبر سره چې د استرالیا هیواد په مربوط دی او بل همچنان د کاناډا هیواد په مربوط دی. نو غواړم چې دغه مهم معلومات تاسو سره شریک کړم. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ. په دري ژبه او پښتو ژبه د معلومات تشریح کوم. مننه. استرالیا د بهرنیو چارو وزیر، البته د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر 19 د نوامبر 2022 کال نو دوی په خپل یو بیانیه کې ویلي دي چې موږ ډیر زر نوي پروسه د افغانانو لپاره شروع کوو. نو تقریبا 1500 افغانان دوی انتقالوي په مختلفو اشکالو باندې، یعنی هر څوک نشي کولای چې دې ته اپلای وکړي. هغه خلک چې اپلای ورته کولی شي، زه دلته تاسو ته وایم چې څوک دي. نو یو خو 15000 فامیلونه دوی انتقالوي. هغه خلک چې تللی دي مخکې استرالیا ته او د دوی فامیلونه په افغانستان کې پاتې دي، هغه خلک کولی شي چې خپل فامیلونه د افغانستان څخه وباسي. او 16500 افغانان چې دوی هم خطر سره مواجه وي، هغه افغانان دوی انتقالوي. په دې کې همچنان یعنی کتګوري بندي شوی. مثلا هغه خلک چې استرالیا هیواد سره کار کړی هغه انتقالوي. بل هغه چې کوم افغانان چې د استرالیا هیواد څخه کوم لینک درلود، یا مثلا یو کمپنی سره کار کولو مستقیم آنلاین په شکل، یا همچنان د استرالیایي کمپنۍ څخه د فن اخیستو یا معاش اخیستلو یا مثلا مرستې اخیستله، هغه خلک انتقالوي. او بل هغه ښځې او نجونې چې د خطر سره مواجه وي، لکه هغه ښځې او نجونې، په هغه ښځو نجونې کې څوک راځي؟ ژورنالستان راځي، مدني فعالان راځي، بایسکل رانان راځي، د سولې پروسې نجونې چې په سولې پروسې کې دوی کار کول هغه راځي، هغه نجونې چې په تیر حکومت کې کار کول هغه دي، لکه مشاورې وي یا مثلا سخنګوی وي یا په دفترونو کې کار کول هغه دي. او بل هم اقلیت‌های قومي لکه سیکان، لکه زموږ هزاره اقوام، دغه کولی شي چې اپلای ورته وکړي. او بل همچنان دگرباشان جنسی، مطلب دگرباشان جنسی پیږي څوک دي؟ هم جنسگرا چې ورته وایي، ګی یا د افغانستان په لهجه بچه بازان. دا د استرالیا په مورد خبر و. او د کاناډا په مورد، کاناډا نوی پروګرام سکیلد ریفیوجی ریسیټلمنت پروګرام، یعنی هغه افغانان چې دوی سکیلز یا هم یو مهارت لري، هغوی لپاره دوی غواړي چې یو نوی پروګرام جوړ کړي او هغه افغانان چې رښتونی سره دوی تجربه په یو بخش کې لري دوی انتقال کړي کاناډا ته. تقریبا 6.2 میلیون ډالر خاص هم دغه مهاجرینو لپاره دوی تخصیص کړی. نو هغه مهاجرین څوک دي؟ هغه افغانان څوک دي چې دوی کولی شي چې د دې پروګرام له طریقه کاناډا ته راشي؟ ډاکټران دي چې په رښتوني سره ډاکټران وي او لږ تجربه هم ولري. صادقانه سړی وایي که نه؟ د چا سترګو ته خاورې شیندل د یو مسلمان او بیا هم د افغان کار نه دی. او بل هغه خلک چې فناوري لري، مثلا انجینیر وي یا د برق انجینیر وي یا د نورو مسایل انجینیر وي یا ساختماني انجینیر وي چې دوی یو څه تجربه هم لري خپل اسناد ترڅنګ. او بل نرس، هغه نرس چې دوی خپل اسناد هم لري او ځینو شفاخانو کې همچنان دوی کار کړی. او بل قابله هغې ته وایي چې د مور ماشومې څخه دوی
د مور خېټې څخه ماشومې دوی دنیا ته پیدا کوي، هغه یې د قابله وایي. په پښتو کې څه ورته وایي تاسې؟ په هر صورت که چیرې ما پښتو دومره په ادبیاتو کې وایي، نن به په ما ډېر خلک نه غږېدلی، خو خیر په هر صورت مشکل نشته، دا زما قصور نه دی، دا د افغانستان د وضعیت قصور دی. او بل هغه خلک چې آی ټي بخش کې دوی تجربه لري. آی ټي کوم بخش دی؟ کمپیوټر ساینس. سر مخلاص شو چې کمپیوټر ساینس یې ویلی وي او خط تجربه هم لري په کمپیوټر ساینس کې، دې ته آی ټي بخش وایي. ګرچې کمپیوټر ساینس چې شو، بیا کمپیوټر ساینس کې نورې شعبې هم شته، نور پوهنځي هم چنان شته دي چې زه مطمئن یم چې تاسو یعنی مثلا په اداراتو کې یا بانکونو کې یا په نورو ځایو کې چې کار کوي، هغې ته هم ویلی شو چې آی ټي بخش. نو دغه نوی پروګرام دی تر اوسه پورې د استرالیا لینک ما په تلګرام کې اچولی، خو د کاناډا لینک تر اوسه پورې نهایي شوی نه دی، چې کله نهایي شي زه تاسو سره هغه خامخا شیر کوم. دا هم دوه خبره وه چې زه نشم کولی دومره ډېر خبرې زه په ټیک ټاک کې وکړم او یا هم انستاګرام یا فیسبوک کې، همدغه یوټیوب مې پیدا کړی لکه خپل کور. نو هر وخت مې چې زړه وشي نوی خبر، ماسک خبر تاسو سره شریکوم. ما مخ هر څوک ګوري، چینل مې هر څوک ګوري، دا خبرې که څوک وایي دروغ دي، هغه هسې خدای شرمولی دي، هسې قرآن شرمولی دی. ټول په کاناډا کې اوسېږي، په امریکا کې اوسېږي چې په ما نیوکه کوي. یو خلکو خبرو پسې مه ګرځئ. سر مو خلاص شو ملګرو. نو چینل در سره سبسکرایب نه پوهېږم زړه دی سبسکرایب کوئ که نه کوئ، معلومات وګوره، نور څه کوئ. بس مننه. داسې وطن ته تللی وای چې د ښځغی چې بیخي نه پیاده راتلی نه سوار هم لیدی ولا که نه په ساپورت راکړي. سلام دوستای عزیز و گرانقدر، امید است که جور و صحتمند و سرحال باشین با دو خبر جدید و تازه و دلنشین که دلای شما را میبره بالا. آمدیم همراه شما این جانب، اجمل تل در خدمت شماست. من میتونم که بسیار به شکل مؤدبانه، گرچه مؤدبانه است ولی به شکل ادبیاتانه میتونم که خوب سی خبر بگویم، ولی ما امی سبک را که فعلا گفتارهای صبح خوش دارم. یعنی من میتونم که با مثل ژورنالیست ها همچنان همراه شما صحبت کنم، ولی به نظرم این سبکی را که خودم خوش دارم امی به نظرم خوب است، بهتر است. خبر اول نه، خبر میبینیم بعد. خب با امید از که اعلانات ما دیده باشین. خبر اول از استرالیا، بیانیه وزیر خارجه استرالیا در 19 نوامبر سال 2022 این بیانیه را گفته که در ماه‌های آینده ما در مورد پروسس ویزه بشردوستانه صحبت میکنیم به خاطر افغانها. یعنی شاید آنها در مورد ویزه بشردوستانه خیلی خلاصه و یعنی با یک کاتگوری خاص تشریح کنه که این با این کاتگوری ها میتونه که مردم اپلای کنه، گرچه اینا بارها کاتگوری بندی همچنان اینها کردن. تقریبا 31500 نفر اینا وارد استرالیا میکنه. این 31500 نفر یعنی یک طبقه بندی خاص خود داره، یعنی هر کس نمیتونه که اپلای کنه. اگر ما این خبر براتون میخوانم، اگر واجد شرایط این ویزا هستین اپلای کنین، اگر نیستین منتظر باشین. من مطمئن هستم که خبرهای نو از استرالیا، کانادا، آلمان و غیره کشورها ما پیدا میکنم. ما تمام روز در سایت هستم. مرا مردم میگه چرا کار نمیکنی؟ وقتی که ما کار کنم خیلی خبرها رو برای شما که برسانم. ما مجبور هستم که سایت ها رو بپولم. به هر صورت آنها 5000 ویزه بشردوستانه را برای فامیلا تخصیص داده، برای کسایی که نصف فامیلشان در استرالیا هستند یا یک اعضای فامیلشان در استرالیا است و بعضیاشان در افغانستان مانده. 5000 ویزه را برای اونا تخصیص داده. 26500 ویزه دیگه
برای کسایی هستند که در معرض خطر هستند. مثلا همکاران محلی کیها هستند؟ همکاران محلی کسایی هستند که با کشور استرالیا اونا کار کردن و یا هم کسایی هستند که قبلا به استرالیا انتقال داده شده بودند. دوم، برای کسایی هستند که همراه کشور استرالیا حداقل یک لنگ اونا داشته بودند، مثلا یعنی همراه اینجوها یا سازمان های استرالیایی اونا کار میکردن و یا هم فن از او بخشا میگرفتن، یعنی ساب کانترکت گفته میتونیم. بعضی کلمات انگلیسی سخت است ولی بر صورت. و دیگه زنان و دخترانی که در معرض خطر هستند. زنان و دختران در افغانستان ما خیلی زنان و دختران خیلی زیادی داریم، ولی تمامشان نه. کسایی هستند که مثلا فعالان مدنی هستند از طبقه اوناس البته، و یا همچنان کسانی هستند که همراه حکومت پیشین یا جمهوریت کار کردن، به عنوان مشاور، سخنگوی، سکرتر، مدیره و یا همچنان در بخش حقوق بشر کار کردن یا در بخش اطفال کار کردن، یعنی فعالیت های مدنی و حقوقی و سیاسی زیاد داشتن اینها، مثلا یا دکتر بدن، انجینر بدن، سارنوال بدن، اینیا یا پلیس بدن، اینیا همچنان شامل این کاتگوری میشه. و بعدیش اقلیت های قومی، برای سکه ها و همچنان برای هزاره ها. دوستای هموطنای سک ما، هموطنای هزاره ما، بدبختانه بگم که خیلی رنجیدن در آخر، خیلی زیاد رنجیدن، واقعا خیلی رنجیدن. دیگه چی بگویم ما؟ خب خیر، شما میتونید که اپلای کنین. ما لینک زیر در تلگرام انداختیم، لینک ویزی بشر دوستانه استرالیا را شما میتونید بسیار خانه‌پوری خیلی زیاد از 32-34 صفحه رو باید مکمل خانه‌پوری کنین. چیزی را که خواستن صحیح خانه‌پوری کنین، مطمئن هستم جواب براتون میاد. اون بخصوص که سکو از قوم هزاری ما باشه. و دیگه همچنان دگرباش‌های جنسی. هدف از دگرباش‌های جنسی کیها هستن؟ امی LGBT که میگن یا مثلا همجنسگراها. خب میایم در بخش کانادا. کانادا یک پروگرام جدید را به نام Skilled Refugee Resettlement Program. اینها برای کسایی هستند که در یک رشته ماهر هستند و یا همچنان اینا یک چی بگم براتون، یک رشته را خواندن و در اون رشته مهارت خاص خود داره. مثلا دکتران، فناوران، نرس ها، قابله ها، بخش آیتی. اینها در ضمن که اسناد خود باید داشته باشن، در پالوی اسناد خود تجربه کاری در می بخشایی که نام گرفتم باید داشته باشن. تجربه کاری یک سند از شفاخانه باید داشته باشین، یک سند مثلا از دواخانه باید داشته باشین، یک سند مثلا از یک اداره باید داشته باشین، به خاطر از اینکه شما چند سال کار کردین. پیدا کردن سند مشکل نیست، در افغانستان خیلی آسان است. اگر کارم نکرده باشین، من مطمئن هستم برای خود سند پیدا کرده میتونین. یک چند روپیه دادم براتون سند میتونم، مطمئن هستم. این خبر من به دولت کانادا نرسونم که باز از کلونم نگیره که تو میخوای که نفرای بی تجربه رو وارد کانادا کنی، ولی بر صورتش یک همکاری است از طرف ما به هموطنان عزیز خود. اینها 6.2 میلیون دلار تخصیص دادن به مهاجرینی که توسط امی Skilled Refugee Resettlement Program وارد کانادا میشن. تجربه شغلی این اشخاص خیلی مهم است. اینها کار دارن. ما مثلا اگر شما جدیدن پانتون خلاص کردین، در جریان پانتون خلاص کردن میتونین گفته که ما در این شفاخانه یا مثلا در این اداره کار کردم و یک سند برای خود پیدا کنین. من مطمئن هستم. ولی ای که کدام لینک است، من مطمئن هستم زیادترتون لینک پرسان میکنین، لینکش تا هنوز مشخص نکردن. این فقط یک خبر بود. متوجه لینک هم باشین. اگر لایک نکردی، کامنت نکردی و همچنان فالو نکردی یا هم زنگوله را نزدی، خانه پدرت آباد. منتظر اخبارهای جدید از شبکه د اتل شو باشین. وقت خوش، خداحافظ.